بسم الله الرحمن الرحیم. په دغه تالار کې چې زمونږ یو ډیر پریسټیجیس ارګنایزیشن ادارې را جوړ کړی دی، سنټر فار لرننګ لا اینډ بزنس، ټولو راغلو ښاغلو ته په خیر راغلی او هرکلی وایم. رښتیا خبره خو دا ده چې دوه ډېرې پرتمینې ډېرې محترمې غونډې دي. یو خو دا چې هغه اداره سنټر فار لرننګ لا اینډ بزنس چې هغه په لومبي جون 2020 کې اسټابلیش شوه، نن هغه په دې ډګر باندې ولاړه ده چې زمونږ قامي هیروز، زمونږ اتلان د هغو د مانځلو دپاره هلې ځلې او هڅې کوي. دا د دې ادارې د پیاوړتیا، د دې د ګریټنس، د دې د ویژن د ټولو نه لوی ثبوت دی او لوی مثال دی چې نن زمونږ د پښتون وطن یوه ریښتونې ښکلا پروفیسر ډاکټر اباسین یوسفزی صاحب د هغو په یاد کې دغه یادې ادارې دا غونډه را جوړه کړې ده. زه د یو شاعر، د ادیب یا د ادب د دنیا د چڼې په حیث باندې د دې ادارې ډېره زیاته مننه کوم. بیا په تیره یو طرف ته که دا کوشش کوي چې دغسې خپل هیروز، اتلان او شاعران ومانځي، بل طرف ته د دې سیمې چې کوم خلک د قانون زده کړې کول غواړي یا د بزنس منیجمنټ، په هغې کې دا یو ریښتونی، یو ښکلی او ځلنده کنټریبیوشن زه ګڼم. او انشاءالله چې څو کلونه پس په دغه دریځ یا په دې سټیج باندې زه ودرېږم، نو ډېر په باور سره دی به ډېر زیات خلک روزلي، پاللي به ډېر زیات خلک به یې را پیدا کړي. د یونیورسټي آف لنډن چې کوم ډیګري پروګرام دی، هم هغه ډیګري دلته دیو سره په LLB، LLM او بارټلا کې ترلاسه کیدی شي. د دې ترڅنګ په بزنس منیجمنټ کې دغه اداره هم لګیا ده، خپلې هلې ځلې کوي. دغه مرسته او ډاډ ورته موږ هم د دې ځای نه وینا کوو چې د شاعر ادیب په حیث باندې د دې پښتنې سیمې د دې منطقې دپاره څوک هم کار کوي، په هر ډګر به ورسره موږ ولاړو، ځکه چې دې سیمې ډېرې ترخې او ډېرې تورې ورځې لیدلې دي. دلته اوس د علم ضرورت دی، د فکر ضرورت دی، د قلم ضرورت دی. د علم ترقی او د هنر په لوري ځو، قدم په قدم ځو، خو د سحر په لوري ځو. موږ به اوس د سحر په لوري باندې خپل دغه یون پیل کوو. مخکې د دې نه چې په باقاعده ډول باندې موږ دغه غونډه را شروع کړو، زمونږ په ننني دریځ باندې یا په سټیج پریزیډیم باندې چې به کوم مشران ناسي، زه هغو یو یو راغواړم او بیا به په باقاعده ډول باندې د تلاوت کلام پاک نه موږ خپله دغه غونډه شروع کوو. زمونږ د دې غونډې ډېر محترم مشر د چا د مخه چې دا غونډه را جوړه شوې ده، او زه بیا وایم چې دا دغه ادارې ته هم یو شرف او یو ویاړ ترلاسه شو چې د دغه شخصیت د مخ نه زمونږ د هیروز دغه سیلیبریشن یا دا مانځنه شروع کړه. ډېر محترم پروفیسر ډاکټر اباسین یوسفزی صاحب ته بلنه ورکوم، ستاسو د لاسونو ډېره پړقا کې چې هغو راشي او موږ سره دلته تشریف کېږدي. دیو به زمونږ چیف ګیسټ یا مشران میلمانه چې څه ته وایي هغو به وي. د دې ترڅنګ زمونږ د نننۍ غونډې صدارت چې به څوک کوي، زمونږ د چاپیرچل د دې ځپلي او دردېدلي وطن یو ډېر خوږژبی شاعر، ادیب پروفیسر اسیر منګل صاحب ته بلنه ورکوم، ستاسو د لاسونو پړقا کې چې هغو راشي او د صدارت دغه څوکۍ سمباله کړي. د دې ترڅنګ زمونږ د ملکنډ د سیمې یو ډېر لوی لیکوال، د افسانې د دنیا پیژندلی نوم، د مرستیال لیکوال ملکنډ صدر ډېر محترم بختي روان صاحب ته بلنه ورکوم چې هغو دې راشي او د اعزازي میلمه دغه څوکۍ دې سمباله کړي. ډېر محترم بختي روان صاحب، بخت روان عمرخیل صاحب ته بلنه ورکوم چې هغو دې راشي. د دې ترڅنګ زمونږ په نننۍ غونډه کې دغه زمونږ یوه بله ښکلا ده او د سنټر فار لرننګ لا اینډ بزنس دغه هم یو بل اړخ دی چې موږ دغه پوره شعوري هڅه کړې ده چې موږ د جنډر پوره خیال وساتو، ځکه چې موږ په دې خبره باندې کلک یقین ساتو چې که موږ غواړو چې پرمختګ او پرمختګ وکړو، د مهذبه نړۍ سره د موږ اوږه په اوږه باندې ودرېږو، نو څنګه چې د دې سیمې ځوانان یا سړي موږ انکریج کوو، هغو ته توان بخو، دغسې زموږ د دې سیمې میرمنې یا پیغلې هم د دې ټولنې ډېره مهمه برخه ده، نو د هغې هم پوره خیال ساتلی شوی دی. زمونږ اردو سپیکینګ د اردو ژبې یوه ډېره پوهه، یوه ډېره زیرکه شاعره بشرا فرخ، هغې ته هم بلنه ورکوم ستاسو د لاسونو پړقا کې چې هغو راشي او موږ سره
په د اعزازي میلمنو په حیث باندې ګډون وکړي. د دې ترڅنګ زمونږ د شعر او د ادب یوه بله ښکلا د وړو سره وړه د لویو سره لویه او زمونږ ډیره زیرکه او ډیره تانده شاعره کلثوم زیب محترمې ته بلنه ورکومه چې هغو هم راشي او موږ سره په پریزیډیم کې خپل ګډون وکړي. د دې ترڅنګ ډیره محترمه ډاکټر روشن کلیم د پیشې نه ډاکټره خو په شعر او ادب باندې مینه، هغې ته هم ډېر په احترام باندې بلنه ورکوم ستاسو د لاسونو په لخوا کې چې هغو هم راشي او موږ سره تشریف کېږدي. او زمونږ لاست بټ نټ د لیست ډیره محترمه سمینا قادر زمونږ د شعر او د ادب یوه ډیره جوته او جوره برخه ستاسو د لاسونو په لخوا کې هغو ته هم بلنه ورکوم چې راشي او موږ سره خپله څوکۍ سنبال کړي. ډیره محترمه سمینا قادر. نو د پخیر راغلي دپاره به زه بلنه ورکومه ډیر محترم دلاور خان مومن صاحب ته ستاسو د لاسونو ډیره پړقا کې چې هغو راشي او میلمنو ته په روایتي توګه باندې پخیر راغلی ووایي. بسم الله الرحمن الرحیم. د ډاکټر عباسین یوسفزئی صاحب نامزدګي په صدارتي ایوارډ د ټول خیبر پښتونخوا دپاره د اعزاز خبره ده. موږ به حیثیت طالب علمانو او د شاګردانو د عباسین صاحب دپاره دا غونډې اهتمام کړی دی چې موږ د دې د صدارتي ایوارډ د منزلو دپاره یو غونډه وکړو. کله چې موږ دا آیډیا جوړوله او داسې دومره زړه خبره نه ده، نو زما په ذهن کې یو دا سوچ و چې کله موږ دا اداره جوړه کړو نو تعلیمي ادارې په دې ملک کې ډېرې زیاتې دي او ډېر ښه تعلونه کوي. خو زما خپل یو سوچ و د ملګرو سره چې موږ څه داسې تعلیمي اداره جوړه کړو چې کوم کې موږ خپل د خپلې سیمې کوم چې هیروګان دي هغه موږ خلکو ته پرزنټ کړو او هغې دپاره موږ څه داسې بندیز نه دی ایښی چې هغه شاعر دی که هغه آرټسټ دی که هغه لیکوال دی که هغه څه شعبې سره هم تعلق ساتي، خو که موږ یې دنیا ته پرزنټ کولی شو نو پکار دی چې په هغې کې موږ خپل مدد وکړو. ډېر محترم شاهد علي شاهد صاحب ته بلنه ورکومه چې هغو راشي او موږ سره خپل کلام شریک کړي. ستاسو په درناوي کې شاهد علي شاهد صاحب. ستا ناروا منم په خپله رضا خپې ږدمه، تیرو له غېږه ورکوم په رڼا خپې ږدمه، او د خوددارۍ نه بغیر مرم خو کبرجن نه یم، د خوددارۍ نه بغیر مرم خو کبرجن نه یم، نه چاته سر په خپو کېږدم نه په چا خپې ږدمه. د خوددارۍ نه بغیر مرم خو کبرجن نه یم، نه چاته سر په خپو کېږدم نه په چا خپې ږدمه. خدایه د دغه کور د ګورې ونې باد مې کړي، خدایه د دغه کور د ګورې ونې باد مې کړي چې په غرور غرور د یار په ښکلا خپې ږدمه. لکه سپین غر چې د ځمکې نه اوچت دی، په پښتون فطرت کې دومره شرافت دی، او د چا فکر چې د چا د فن نه برېښي، عباسین یوسفزئی هغه شخصیت دی. زړه مې خانه دې دا سترګې بادې پوی کړې، لیونو سره دې ناچوي انګتا، په زغو باندې ګریوان راټولومه، رات پیخا شوه د ګل د نږدې کتا، سر مې راوړو په تلي کې دادی راغلم، خبردارو ما د حسن له قیمته، سر مې راوړو په تلي کې دادی راغلم، خبردارو ما د حسن له قیمته، دا خبره به کوم په زر کرتا، نشم زه منع کېدی له محبته. ستا د زلفو خوشبویانې ترېنه خیږي، دا جامې مې ځکه نه وینځم لبته،
دومره بار د ښایستونو څنګه یوسي نری ملا دې جوړ کوي له نزاکته ته کسل قسم خورې زما د نوم نه ټول رانجه دې بهېدلي دي په ښکته ته کسل قسم خورې زما د نوم نه ټول رانجه دې بهېدلي دي په ښکته چې د غرونو لیونې شوې اباسینا ځان دې وویسته د کلي د محلته چې د غرونو لیونې شوې اباسینا ځان دې وویسته د کلي له محلته. نو زه به بلنه ورکومه هغه شخصیت ته چې هغه د هایکو یو پېژندلی نوم دی او ډېرې ښکلې ښکلې هایکوز به راسره شریکوي چې په هغې کې به مقصدیت ومي وایي چې یار مې راګیر کو ظالمانو واهه ډاکټر قدیر صاحب یار مې راګیر کو ظالمانو واهه زه ترې نظر د کټ د لاندې پټ شوم ما ویلي دواړه وهل څه له وخورو او بیا وایي چې خدای شته دا زړه مې ترېنه ډېر دغه و خدای شته دا زړه مې ترېنه ډېر دغه و هغې چې بیا ما ته دغه وویل دا زړه مې بیا داسې دغه شو. ستاسو د لاسونو پړقا کې ډېر محترم ظفرخان ظفر صاحب ته بلنه ورکومه چې هغه راشي او موږ سره خپل کلام او څه هایکوګانې شریکې کړي. نستی پاکه باچایي وه چې پیسې به نه وي نستی پاکه باچایي وه چې پیسې به نه وي د غلغدو د یارې ترهې وسپسې به نه وي نستی پاکه باچایي وه چې پیسې به نه وي د غلغدو د یارې ترهې وسپسې به نه وي او ما ته ښه یاد شي چې وړوکې وم زموږ کلي کې کورونه وو خو د کورونو دروازې به نه وي یا به سا اخلم یا به نه اخلمه دوه حالتونه په چا غبرګ نه راځي یا به سا اخلم یا به نه اخلمه دوه حالتونه په چا غبرګ نه راځي او ما ته د لوی عمر دعا مه کوه یا به ته نه یې ماله به مرګ نه راځي او ته به مې جانانې هم په تا به مینېږم که بیا چېرته پیدا شوم او بیا مینېدم. د ملکن خودسره سخنور ډېر محترم پروفیسر اقبال شاکر صاحب ته بلنه ورکومه ستاسو په ډېر احترام کې چې هغه راشي او موږ سره خپل کلام شریک کړي. چې که هر څومره د حالاتو تقاضې پښتنې زه به په زړه کې تا ساتمه محبوبې پښتنې او شپونکیه ته خپله قامي ذمهواري پوره کړه شپونکیه ته خپله قامي ذمهواري پوره کړه د غره د سره راته وکړه څو ټپې پښتنې او زما د شعر روزمرې محاورې پښتنې زما د شعر روزمرې محاورې پښتنې لکه چې وي په غم خادۍ کې پښتنې د تهذیبونو جنګ د ژوند پکې معنی نه لري خیال به ساتي ګورې د خپلې دوپټې پښتنې او څنګه پښتو خپله پوره کړه سرمایې پښتنې څنګه پښتو خپله پوره کړه سرمایې پښتنې څنګه یې واغستې زمونږ نظریې پښتنې. اباسین صاحب چې کله پی ایچ ډي وکړه نو زمونږ یو ډېر محترم بل استاد ډاکټر اظهار صاحب هغه وویل چې داسې کار دی چې اباسین صاحب ته د پی ایچ ډي هیڅ ضرورت نشته دی بلکې پی ایچ ډي ته د اباسین صاحب ضرورت و. نو نن به زه دا ووایم چې د دغه ایوارډ اباسین صاحب ته ضرورت نشته بلکې دا ایوارډ معتبر شو چې د اباسین صاحب نوم د دغه ایوارډ سره وتړلی شو. دا زمونږ د پښتون وطن یوه داسې ښکلا ده حالات کراله نه پرېږدي په زړونو کې پښتو زمونږ خو بهیږي په رګونو کې پښتو په ویښه مې شعور او احساس دواړه پښتانه دي په ما خو راخوره ده په خوبونو کې پښتو. ستاسو په ډېر احترام کې د لاسونو په ډېره پړقا کې بلنه ورکومه پروفیسر ډاکټر اباسین یوسفزی صاحب ته ډېر زیات احترام باید چې هغو ته موږ ورکړو. پروفیسر ډاکټر اباسین یوسفزی صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. صدر محفل پروفیسر اسیر منگل صاحب
د صدارتي مجلس ټولو محترمو شاعرانو، ادیبانو، دانشورانو، پروفیسرانو او نن راټولو ټولو میلمنو، مشرانو، کشرانو، السلام علیکم. د ټول نه اول خو زه د دې نفیسې او مقدسې ادارې د مشرانو ډېره مننه کوم، خاص کر دلاور خان مومند، محسن علي ترک او عطاالله خان. او زه غواړم چې د دې درې واړه څیزونه د دوی کیریر زما د مخې جوړ شوی دی او د دوی صلاحیتونه ما ته پته ده چې څومره دي، ځکه چې کله زه د سټوډنټ سوسایټیز د پېښور یونیورسټۍ انچارج وم نو په هغه وخت کې دا زمونږ د ډیبیټینګ سوسایټي بیسټ ډیبیټرز وو. یو غزل څه ټوټه به درته وړاندې کوم، د بل غزل د درد سره تړلی محبت دی ځکه خوږ دی. د درد سره تړلی محبت دی ځکه خوږ دی. د ده هم د ښایست دومره قیمت دی ځکه خوږ دی. د درد سره تړلی محبت دی ځکه خوږ دی. د ده هم د ښایست دومره قیمت دی ځکه خوږ دی. او ګلونه او خوشبو را باندې ګران د چا په مخ دي. ګلونه او خوشبو را باندې ګران د چا په مخ دي. د ساز مې د جانان سره نسبت دی ځکه خوږ دی. مننه. ګلونه او خوشبو را باندې ګران د چا په مخ دي. د ساز مې د جانان سره نسبت دی ځکه خوږ دی. او اسمان چې کله وبریښي خندا دې را په یاد شي. اسمان چې کله وبریښي خندا دې را په یاد شي. باران خو ستا د حسن تلاوت دی ځکه خوږ دی. اسمان چې کله وبریښي خندا دې را په یاد شي. باران خو ستا د حسن تلاوت دی ځکه خوږ دی. او مرګې خو د جانان غېږې له تللې خوشحالي ده. مرګې خو د جانان غېږې له تللې خوشحالي ده. ژوندون خو له جانانه عبارت دی ځکه خوږ دی. او په ټوله پښتونخوا که ټوله پښتونخوا د محبت سندرې وایي، د محبت سندرې وایي، که ټوله پښتونخوا د محبت سندرې وایي، دا ستا په اباسین کې صداقت دی ځکه خوږ دی. ډېره مننه. جلال خلیل صاحب وایي چې زه په کمزورې حافظه خوشحال یم، زما نه هر وخت خودکشي هېرېږي، نو حافظه مې کمزورې شوې ده. Once again, we are thankful to Center for Learning, Law and Business, and I mean it, sir. When you are celebrating Abbasin Yusufzai Saab, so it means you are celebrating me, you are celebrating each and every poet, and in fact, you are celebrating Pakhtun Wali, you are celebrating our history. خوشاله شئ، ډېره زیاته مننه کوو. And we are expecting much more from you. ځکه چې دغه ویژن او دغه ستاسو سینه دومره فراخه موږ وینو. ډېره زیاته مننه کومه. د شکریا هغه لفظونه زه نه مومم ځکه چې دا دومره لوی ګیدرینګ، دومره انټلیکچوال کمیونټي راوسته او بیا شاعران هغه اورېدنه دا ډېر لوی هنر دی.